بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو. بیا هم د یوې نوې ویډیو په وړاندې کولو سره نجیب الله زیرک د پښتو ژبې یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. د ټول برتر او جوړ او د صحت کلمې برتر دوستانو، په دې ویډیو کې تاسو ته زه دا ښایم چې څنګه کولی شو له یو ازاد کوین اکاونټ څخه بل ازاد کوین اکاونټ ته کوینونه ولي. نو د دې طریقې زده کولو لپاره هم د ویډیو تر پایه سره وګورئ. مخکې د دې نه چې تاسو ته طریقه وښیم، نو لومړی تاسو زموږ یوټیوب چینل همدارنګه ټلګرام چینل سره سبسکرایب کړئ. دغه زموږ د یوټیوب چینل دی. په یوټیوب ته لاړ شئ، نجیب الله زیرک سرچ کړئ، پیدا کړئ او سبسکرایب بټن باندې کلیک کړئ. ترڅنګ د زنګ نښان باندې هم کلیک کړئ. هر کله چې نوې ویډیو زه یوټیوب ته پورته کوم تاسو ته په وخت خبر درکړم. نو په دې یوټیوب چینل کې زه هر ډول معلومات هغه کدي ټیکنیکل دي، آنلاین ارنینګ دي، د سټور ته بلاد شي. په دې کې تاسو کولای شئ چې هر ډول معلومات دغه د افغان کوین اړوند ټول ویډیوګانې دي، دغه د زد کوین اړوند ټول ویډیوګانې د باینانس اړوند دي، همدارنګه درسي ویډیوګانې د کمپیوټر ساينس مربوطه ورډپریس، ایچ ټي ام ایل او انډراید او مایکروسافټ او جاوا ټول ویډیو تاسو په دې ځای پیدا کولای شئ. د دې وروسته به تاسو لاړ شئ ټلګرام چینل ته. خپل ټلګرام بخلاص کړئ. ټلګرام سرچ کې به تاسو نجیب الله زیرک ولیکئ، پیدا به کړئ او جوین به کړئ. هر ډول معلومات تاسو کولای شئ په دې چینل کې پیدا کړئ. او د دې وروسته به تاسو دوستانو که زما په ریفرل باندې تاسو افغان کوین، ازاد کوین یا نور اپلیکیشن ویب سایټونه جوړ کړي وي، نو تاسو کولای شئ دغه چینل هم پیدا کړئ، افغان کوین اینڈ ازاد کوین. او همدارنګه که تاسو باینانس کې غواړئ فری ارنینګ وکړئ، فری وړیا کرنسي ترلاسه کړئ، نو دغه باینانس ریټ پاکي کوډ دغه چینل در سره پیدا او جوین کړئ. نو اوس زه دوستانو د عملی کار په طرف څنګه مونږ کولای شو له یو اکاونټ څخه بل اکاونټ ته ازاد کوینونه ولېږو. نو تاسو په دې اکاونټ کې ګورئ چې زه په دې اکاونټ کې 106,626 کوینونه لرم چې دغه د 11.80 معادل کېږي. زه اوس د بل اکاونټ څخه تقریبا 1000 کوینونه رالېږم دلته چې 1626 کوینونه شي. نو زه ځم بل اکاونټ ته. دغه بل اکاونټ دی. اوس غواړم چې دغه 1003 کوینونه دغه زه خپل اکاونټ ته ولېږم. نو د لېږلو لپاره به تاسو دوستانو په دې ازاد بټن باندې کلیک وکړئ. نو زه راځم په دې ازاد بټن باندې کلیک کوم. په دې ځای کې به تاسو هغه ایمیل ادرس ورکړئ چې په هغه باندې هغه نفر چې د خپل ازاد کوین اکاونټ جوړ کړی دی ایمیل ادرس په دې ځای کې ولیکئ. او په دې ځای کې به تاسو کوینونه ولیکئ چې څومره کوینونه تاسو لګئ. کټول لګئ په میکسیمم بټن باندې کلیک وکړئ. هغې نه به کنټینیو بټن باندې کلیک وکړئ او دلته به کوینونه څنګه شي وبلېږلی شي. زه راځم په دې ځای کې زه ورته خپل جیمیل لیکم او دا به هغه جیمیل وي چې تاسو په همدې جیمیل باندې ازاد کوین اکاونټ جوړ کړی وي. هغه نفر اکاونټ به وي چې چا ته کوینونه لېږي. د هغې نه وروسته زه دلته میکسیمم بټن باندې کلیک کوم. څومره کوینونه چې دغه ټول زه لېږم، نو ما نه به په دې کوینونو کې تقریبا 1% فیس هم کټ شي. نو زه راځم په کنټینیو بټن باندې کلیک کوم. نو ازاد کوینونه څنګه شول؟ اوس موږ نه کنفرمیشن غواړي. دغه اکاونټ ته تاسو معلومات درکوي چې دغه نوم دی او دغه ایمیل ادرس دی او کی وی سی هم ویریفای کړی دی. دې اکاونټ ته 103 کوینونه لېږل کېږي. ایا غواړئ چې لاړ شئ؟ زه ورته وایم چې کنفرم هو زه غواړم. نو کنفرم بټن باندې به کلیک وکړئ. دا چې دلته اشاریه هم پکې وجود لري، زه دغه اشاریه ختموم. د هغې نه وروسته بیا په کنټینیو بټن باندې کلیک کوم او کنفرم کوم. بالکل فیس هم کټ شو. 992 کوینونه څنګه شول؟ دغه نجیب الله زیرک اکاونټ ته سینډ شول. اوس ځم زه خپل اکاونټ ته ګورم چې موږ ته کوینونه رسیدلي دي که نه. نو ټرانسفر سکسیسفول دلته موږ ته ولیکل. زه اوس ځم خپل اکاونټ ته ګورم. نو دغه دی دوستانو، په دې ځای کې تاسو دغه دی ولیدل مخکې 100,000 وو، اوس دغه د 1,000 کوینونه شول. نو اوس یې په ریسنټ اکټیویټي کې ګورو دغه دی 992 کوینونه موږ ته څنګه شول راورسېدل. په دې طریقې سره تاسو کولی شئ چې له یو ازاد کوین اکاونټ څخه بل ازاد کوین اکاونټ ته کوینونه ولېږئ. نو دوستانو کوم چېرته ویډیو خوښه شوه زموږ ټلګرام چینل، یوټیوب چینل دغه در سره جوین کړئ، ویډیوونه مو در سره هم شریک کړئ. د نور ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینلونه در سره تعقیب کړئ.